ښه قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلئ خپرونې ته. دا برخه مو د پوهې برخه ده او د پوهې په برخه کې موږ دایم هڅه کوو چې ستاسو لپاره ځانګړي میلمانه ولرو چون په هر ګوټ کې چې وي دروغجن خبره له موږ نه خلاصېږي. اوس مهال وحید الله کاروان صاحب د پوهنتون استاد او لیکوال دی چې په کندهار کې ده. نو موږ ته یې ویله چې یو څه وخت به ونیسي تر څو راشم. ویلې خیر راځه سکایپ خو شته، ټکنالوژي دونه ترقي کړې ده چې روا دي ځکه موږ هم د لکه مخکې چې بحث و مثبته ګټه ترې پورته کوو، موږ هم مثبته ګټه ترې پورته کوو له سکایپ څخه. نو کاروان صاحب غږ مې اوري؟ سلام علیکم. سلامونه مینه او درنښت ستاسو ته محمد جانه د تلویزیون او په ځانګړي ډول د لمر ماښام خپرونې ټول لیدونکو ته ماښام مو په خیر. د دې چې ټول د خپلو کورنیو تر څنګ خوشحاله او د سوکالۍ ډک ژوند وکړي. ډېره زیاته مننه کاروان صاحب محترم چې وخت مو راکړه. موږ او تاسو د ویناوالۍ په هکله باندې غواړو چې نن سره بحث وکړو. که چېرته لومړۍ پوښتنه راته ځواب کوي، ویناوالۍ داسې ښه ویناوال چا ته ویلی شو موږ مثلا؟ بلکل زه لومړی غواړم د وینا په اړه یو لنډه ووایم. وینا لومړی دا چې د انساني ټولنو تر ټولو مهمه اړتیا ده. ځکه که موږ په انساني ټولنه کې د وینا هنر نه لرلی یا د یو بل د پوهولو او راپوهولو هنر مو نه لرلی، ممکن تر ډېره دا شته جګړې ولاړې شي. بیا راځم ستاسې پوښتنې ته، دا چې ښه وینا کوم وینا دی، ښه ویناوال څوک دی؟ په ټوله کې هغه وینا ښه وینا ده چې لنډه وي، څو ځانګړنې د ښې وینا لپاره زه یادوم، ممکن ډېرې وي، زه هغه اهمو ته اشاره کوم. لنډه وي، فصیحه وینا وي، بلیغه وي، د وخت د اړتیا سره سم وي، د پوهېدو وړ وي، د ټولو د پوهېدو وړ، دا ښه وینا او اغېزناک. بلکل. کاروان صاحب محترم څنګه کولی شو چې یو غوره ویناوال اوسو؟ یعنې د غوره ویناوال هغه کوم مهم مهارتونه کوم دي؟ مننه. د غوره ویناوال کېدو لپاره ما مخکې اشاره وکړه. په ټوله کې بیا هم وایم چې وینا یا ویناوالي هنر چې ده د انساني ټولنو دپاره یو مهمه اړتیا ده. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې ممکن یا ناسم تصور چې له ویناوالۍ اخیستل شوی دی، ممکن ځینې خلک کړکې کوي یا زموږ په اصطلاح باندې یا ډېرې خبرې کوي. دا وینا نه ده، دا ښه ویناوالي نه ده. زه وایم چې ویناوالي ښې خبرې کول په خپل ځای کې، هغه د دري ژبې یو قول هم دی چې دغه دی، وایي هر سخن مکانی داره و هر مکان سخن. یعنې دا پېژندل چې زه کمې خبرې چېرته وکړم. ممکن ځینې خلک ښې خبرې وکړي خو ځای یې مناسب نه وي، نو دغه بیا ښه وینا نه ده. دا چې اوس زه څه ډول کوم مهارتونه د ښه ویناوال کېدو لپاره مهم دي، ما مخکې یاده وکړه چې هغه خبرې چې ګټورې وي، لنډې وي، فصیحه وي، بلیغه وي او د وخت د اړتیا سره سم وي، دا ښه وینا ده. اوس زه څه ډول دا ځانګړتیا په ځان کې پیدا کړم، زه څه ډول وکولی شم چې دغه اغېزناکه ویناوال شم، یا زه څه ډول وکولی شم چې ښه وینا دې زه وکړم. دې لپاره ډېرې ځانګړنې شته دی، خو دې څو لنډو ته اشاره کوم چې هغه د ښه ویناوال کېدو لپاره ډېرې زیاتې دي. لومړی مهمه پوینټ، ممکن میوند جان څو پوینټونو ته به زه اشاره وکړم چې بیا تاسو نورو پوښتنو ته راشم، ځکه د ښه ویناوال کېدو لپاره ډېر زیات نقاط چې هغه مهم دي چې موږ یې کولی شو په ځان کې وروځو. لومړی مطالعه کوو. مطالعه ډېره مهمه ده د ښه ویناوال کېدو لپاره. هغه په څه چې مطالعه ستاسو د لغوي فهم، ستاسو د لغاتونو او ویونو فهم ذخیره قوي کوي. تاسو کولی شئ مطالب په ښه ډول رعایه کړئ. تاسو کولی شئ ښه جملات پیدا کړئ، ښه لغاتونه، ښه ویونه پیدا کړئ د وینا لپاره، د یو مفهوم د افاده کولو او د رسولو لپاره. دویم چې دی تمرین کول. زه لنډ مقصد کوم چې ډېره اوږدې شي هغه وخت هم شو. دویم بیا تمرین کول دي. دا چې موږ ښه مطالعه وکړه، بیا د وینا لپاره تمرین ډېر مهمه دی. تمرین په څه معنا؟ که څوک غواړي چې ښه ویناوال شي هغه باید تمرین وکړي. تمرین بېلابېلې برخې لري. مثلا ته موبایل ځان ته کېده له ځانه ویډیو وکړه، خبرې وکړه. ته آینه کې ودرېږه، آینې ته مخامخ آینه کې خبرې وکړه، وګوره چې ته د یو اورېدونکي په صفت باندې له ځانه څه غواړې. نو دا یو ښه تمرین دی. غونډو ته لاړ شه،
سټیج یا تر شا ودرېږه خبرې وکړه. دا بهترینه تمرین دی چې ته یې کولی شي. بل درېیمه نقطه چې د ښه ویناوال کېدو یا اغېزناکه ویناوال کېدو لپاره مهمه ده، هغه باید یو ویناوال ښه ویناوال باید ښه اورېدونکی. مثلا که تاسې ښه ویناوال غواړئ شئ باید لومړی ښه اورېدونکی شي، د اورېدونکو تقاضاوې درک کړی شي چې اورېدونکی له ویناوال څه غواړي. ته چې کله ښه اورېدونکی شي بیا کولی شي چې ښه ویناوال هم شي. څلورمه نقطه چې د ښه ویناوال کېدو لپاره مهمه ده هغه پر ځان باور لري. یعنې ته مطالعه کوي، تمرین کوي، ښه اورېدونکی بیا باید په ځان دا باور ولري چې زه کولی شم ښه وینا وکړم او دغه باور تاسو ته لا انرژي درکوي. بالکل. کاروان صاحب محترم، پنځمه نقطه چې ښه مهرباني پنځمه پاتې مهرباني یو دوه نقطې به نورې ووایم پنځمې سره. ته باید مخاطبین وپېژنې چې زما مخاطبین څوک دي. که غواړې چې یو ښه ویناوال شي یا ستا وینا اغېزناکه وینا وي، ته دې باید مخاطبین وپېژنې. ته د چا سره خبرې کوې، دا خپل پیغام چا ته رسوي، دا ډېره مهمه ده تا ته. کمې سطحې خلک دي، ماشومان دي، کلیوال خلک دي، د ښار خلک دي، اکاډمیک خلک دي. د هغې په صورت بیا ته کولی شي خپل وینا بڼه تبدیل کړي. او د ښه ویناوال کېدو لپاره بل نقطه یا شپږمه نقطه ډېر شیان دي، زه صرف دوه نقطې نورې غواړم اشاره وکړم. چې شپږمه هغه د وینا لپاره تاسو باید تل چوکاټ په دې معنی چې ته باید لومړی ښه آمادګي ورته ونیسي، وروسته له هغې یعنې چې ښه آمادګي دې ونیول هغه موضوع ته باید چوکاټ ورته جوړ کړي. زه خبرې له کوم ځایه شروع کړم په کوم ځای پای ته ورسوم او وروستي پاڼ په توګه یا وروستۍ نقطې په توګه ورته وایم چې وینا مو همیش جمعبندي کړئ د ښه ویناوال کېدو. تاسو څه غواړئ، موخه مو څه ده له وینا نه، هغه هدف مو څه دی چې غواړئ وینا وکړئ. آیا هغه هدف مو لاسته راوړی دی که نه، نو وینا مو جمعبندي کړئ او دغه موضوعات بیا وړاندې کړئ. بالکل. ډیره زیاته مننه کاروان صاحب محترم. کاروان صاحب محترم، غواړم یو بل څه وپوښتم، آیا په ویناوالۍ کې کله چې سټیج په سر درېږي آیس کانټاکټ یا د سترګو هغه دید لوری، د سترګو دید او همداراز باډي لنګویج چې موږ تاسو ورته وایو، دا د لاسونو خوځولو، دا د هغه کوم حرکات د لاسونو چې دي، دا شیان غږ او اندام، کالي، هغه کوم محیط کې چې تاسو هغه کوئ، دغه ډېری پکې ډېر مهمه دي. ما په خیال چې ویناوالۍ سره به دا مهمه وي. بالکل جانه، ما خپل دغه ټکو ته اشاره وکړم، مخکې مې یاد وکړه چې دې لپاره ډېر زیات چې مثلا د سترګو اړیکه دا د پیغام په رسولو کې نهایتا مهمه ده. دا د اورېدونکو یا مخاطبینو په جلب کولو کې ډېر مهم رول لري. کله چې تاسو یعنې ممکن ځینې خلک وایي زه څنګه ټولو ته وګورم، د اکثریت وایم په درسونو کې وایم تاسو داسې یو خطر چې وګورئ ټول فکر کوي چې ولا دا خو ما ته ګوري، زه یې مخاطب یم. نو د سترګو اړیکه نهایتا مهمه ده پیغام پر رسولو کې او اغېزناکه وینا کولو کې. او ورپسې باډي لنګویج یا د بدن ژبه چې موږ ورته وایو دا هم خورا مهمه ده د ښه وینا لپاره یا د اغېزناکې وینا لپاره. ځکه موږ وایو چې 30% پیغام چې دی هغه د بدن د ژبې په واسطه موږ رسولی شو اورېدونکو ته یا مخاطبینو ته. دا خپل مهم رول لري پکې ښه ویناوالۍ یا اغېزناکه ویناوالۍ کې. بالکل. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. کاروان صاحب محترم چې موږ ته مو وخت راکړه، سلامت. مننه. میوند جانه صرف په وروستیو کې یو خبره اورېدونکو ته، هغه ځوانان چې غواړي ښه ویناوالان شي، کوم وخت دا چې هېڅکله هم ماته مه منئ، هېڅکله هم ماته مه منئ. هغه په دې معنا که زه خپلې خاطره ورته لنډه توګه ووایم، ما هغه لومړۍ ورځ یادېږي چې زه دریځ ته درېدلی یم او ما یوازې خپل نوم ویلی دی، نور هر څه رانه هېر شوي. خو ما دا ماته له ځان سره ونه منله، بار بار یعنې داسې وخت راغلی زه اوس د وینا په اړه خلکو ته لیکچر کوم پوهنتون کې او وروستي پاڼې په توګه چې لنډې خبرې وکړئ او مستدللې خبرې وکړئ. خیر الکلام من قل ودل. ډېره زیاته مننه کاروان صاحب. سلامت. ژوندي اوسئ. خیر اوسئ. کور ودان. سلامت. خیر اوسئ. کاروان صاحب د کندهار ولایت نه دی، پوهنتون استاد چې په ویناوالۍ په اړه باندې مو بحث ورسره درلوده. لاړ به شو کرا د دمې په لور، بعد له دمې نه نو د خندا شیبې دي او د خندا په شیبو کې تل مسکا ولرئ له ځان سره. دمه راګرځي خپرونې ته.